پلاره پلار جانه سخته ژوبله شوې یمه ډېر وېرېدلی یمه کلکه غورځېدلی یمه زه چا په دې حالات کړی یمه څنګه په وینو یې لړلی یمه دومره په درد یې اړولی یمه پلار جانه مه مې خوروه خیر دی پلار جانه مه مې خوروه چې ماته شوې یمه زه خو له تا نه خفه شوی یمه پلاره زه ولې ګونګه شوی یمه سترګې مې پټې ړنده شوی یمه په همدې خبرو کې شهیده شوه انا لله و انا الیه راجعون هی افغانه تا ته وایم غریب یو که میلیاردر کافر یو که مسلمان وظیفه دار یو که بیکار باسواد یو که بېسواده مشر یو که کشر ورور یو که خور که غیرت لري همت لري انسانیت لري وفا لري اولاد لري نو د دې ماشومې جواب ورکړه دا چا وکړل دا څوک ته وي ته او زه یې کوو ته زما اولاد وژنې زه ستا اولاد او بیا وایو مسلمانان یو او اسلام کې مرګ هم حرام دی د غربي نړۍ د ماشومانو ژوند وګورئ ولې زموږ ماشومان د داسې ژوند کولو حق نه لري دا د انسان بچي نه دي که موږ بې غیرته یو داسې ژوند ورته نشو برابرولی راځئ اولادونه وروزو هېواد جوړ کړو د پیسو او دولت شوق ونه کړو ځان د سیالانو سره سیال کړو لیکوال ډاکټر صاحب شیرزاد او وړاندې کوونکی صحبت الله